باب التيمم التيمم احکام او مسائل. مناسبت د دې باب د مخکې باب سره دا دی، مخکې د طهارت الصغرا او کبرا او دس او غسل احکام بیان شو. اوس د دې دواړو نائب او قائم مقام بیانېږي چې تیمم دی. کله چې د اودس یا غسل د پاره وبنه ملاویږي یا ملاویږي خو په استعمالولو باندې انسان قادر نه وي، خو یا قادر وي خو د بیماری د وجې نه نشي استعمالولی، نو په دې ټولو صورتونو کې به تیمم وهي او منځ وغیره به کوي. د نائب او قائم مقام مرتبه چونکې د اصل نه رسته وي، دې وجې نه تیمم وروسته ذکر کو. تیمم په لغت کې قصد وایي او په شریعت کې القصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استحبابة الصلاة ونحوها. د مانځه وغیره جایز کېدو په نیت د مخ او لاسونو مسح کولو لپاره پاکې ځمکې طرف ته قصد او اراده کول. یا مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله. اوبو باندې د پاکي حاصلولو په ځای د پاکیزه ځمکې نه مخ او لاسونه مسح کول هر کله چې د اوبو استعمالول ګران شي. د تیمم مشروعیت په کتاب سنت او اجماع ټولو سره ثابت دی. الله رب العالمین فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الله فرمایي چې تاسو بیماریانې یا په سفر باندې یا په تاسو کې څوک د قضای حاجت ته راسي او یا تاسو د ښځو سره کوروالی کړی وي او اوبو موندنه کوي، نو تاسې د پاکې ځمکې قصد وکړئ او د هغې نه څه برخه په خپلو مخونو او لاسونو راکاږئ. د عقل او قیاس تقاضا هم دا ده چې خاوره د انسان نه راپاکي، ځکه خاوره او اوبه دواړه ملګري دي. خاوره نه د انسان پیدایش شروع شوی دی او اوبو باندې د ژوند روان دی. او اصل دا ده چې په همدې سره ګندګي او بېودسي هم لرې کېدلی شي. خو چې کله اوبه نه وي بیا د دې په ملګري یعنې خاورې سره پاکي حاصلولی شي. د تیمم حکم په شپږم کال د هجرت باندې د بنو المستلق په غزا کې هغه وخت راغی کله چې د عایشې رضی الله تعالی عنها امیل رک شو. صحابه کرامو د هغې د تلاش دپاره ګرځېدله، دې کې د مازه وخت شو او اوبه نه وې. صحابه کرامو بغیر د اوداسه نه لمونځونه وکړل. کله چې راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې شکایت وکړو چې اوبه خو نه وي، موږ داسې اودسونه وکړه. دې کې د تیمم آیات نازل شو. بخاری او مسلم کې دا روایت دی. د تیمم مشروعیت د دې امت خصوصیت دی، دې دپاره چې په هر وخت کې الله سبحانه وتعالی ته تقرب حاصل کی او خپل رب ته نزدېکت حاصل کی. دا خبره هم یاد ساتئ چې تیمم د اوداسه او غسل دواړو دپاره کول جایز دي. چې کله انسان تیمم وکړي نو اودس هم په دې باندې قرآن کریم تلاوت هم کولی شي، ذکر هم کولی شي، نفلي لمونځونه هم کولی شي. ځکه دا قایم مقام د اودس دی. دا چې د هغې قایم مقام شو نو د اودس حکم یې واخیسته. دا خبره غلطه ده. کوم خلک چې ویره تیمم د چې وکړو نو بس بیا به
صرف هغه منځ کې او نور تلاوت ملاوت باندې کولی نشي. نه، دا خبره غلطه ده. لکه څنګه چې په اوداسه باندې تلاوت نور عام عبادت کولی شي، دارنګه چې کله انسان تیمم وي هغه نور عبادت هم سره کولی شي. حدیث نمبر 108 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث رواه البخاري في التيمم ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا رواه أحمد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ورواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ. في حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او داغی دا امت خصوصیات ذکر کی. جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل مالا دا رب العالمین دا طرفا پنزه داسې خصوصیات او فضائل را کړی شوي دي چې ما نه مخکې بله چاته نه دي ورکړی شوي. یو د یوې میاشتې په مسافت سره دشمنان هغه زمانه په رعب کې دي او زمانه یېرېږي او زما مدد رب العالمین کړی دی. دویم زما دپاره ټول ځمکه د سجدې ځای او د طهارت حاصلولو دپاره ذریعه جوړه شوې ده. دې وجې نه زما په امت کې چې کوم سړی هغه د منځ وخت باندې راشي راګرد کړي نو خپل منځ یې هلته کې وکړي. او راوی د حدیث پاتې حصہ ذکر کړی ده په صحیح مسلم کې د حذیفه رضی الله عنه په حدیث کې ده چې او زمونږ دپاره د ځمکې خاوره د پاکۍ حاصلولو دپاره ذریعه جوړه شوې. هر کله چې مونږ اوبه ونه موندو او اوبه پیدا نشي. په مسند احمد کې د علي رضی الله عنه په روایت کې ده چې او زما دپاره خاوره پاکوونکې ګرځوله شوې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشماره خصوصیات او فضائل دي خو په دې حدیث کې 5 ذکر شو چې دې په ذریعه الله رب العالمین زمونږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته اعضاد او اکرام ورکړی دی او دا فضائل او خصوصیات صرف دوی له ورکړی شوي د دوی نه مخکې به هېڅ چاته نه دي ورکړی شوي. د یوې میاشتې په فاصله باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دشمن یېرېږي. یعنې که د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغوی د دشمن ترمنځ د یوې میاشتې مزل هم وي نو بیا هم د هغه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان په رعب او خوف کې وي. د طبراني په روایت کې 2 میاشتې هم راغلي دي. صائب ابن یزید رحمه الله د هغې تفسیر کړی دی چې یوه میاشت مخې طرف ته یوه میاشت شا طرف نه مطلب دشمن دومره یېرېږي. او د یوې میاشتې تذکره یې ځکه کړې ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د دشمن ترمنځ د یوې میاشتې نه زیات فاصله نه وه. دویم د پخوانیو امتونو لمونځ په هر ځای کې نه کېده بلکې هغوی لمونځونه به ګرځو او دارنګې کنیسو پورې خاص ځایونه به د هغې دپاره وو. لکه د دې ذکر په بعضو روایاتو کې شوی دی وکان من قبل يصلون في كنائسهم وبيعهم وفي رواية ولم يكن نبي من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه. ومحمد نقل کړی دی امام بهقي
زمونږ دی امت الله رب العالمین دا خصوصیت او فضیلت ورکړه چې دوی منځونه د جماعتونو بغیر په دشته صحرا او کور هر ځای کېږي. په صحرا کې جماعت کې کېږي یا په کور کې نفل منځ کې کېږي یا مسافر وي د مسجد نه بهر منځ کوي، دا ټول جایز دي. البته بغیر د عذر نه په مسجد کې جماعت ته نه حاضرېدل، په کور کې یا پله پټې باندې منځ کول دا جایز نه دي. دې سره انسان ګناهګارېږي. اگر که د انسان فرض ادا شي لیکن په دې باندې ګناهګارېږي. دارنګې د امت دپاره خاوره پاکونکې ګرځوله شوې ده. هر کله چې اوبه نه وي نو پکار ده چې بس هغه تیمم وکړي. نور خصوصیات دا دی چې غنیمتونه حلال دي. مخکینو انبیاء کرامو کې بعضو ته خو د سره جهاد حکم نه و شوی، د هغوی غنیمتونه هم نه و، او بعضو ته چې د جهاد حکم شو هغوی ته به دا خبره کېدله چې د خپل معنی غنیمت هغه د بر اسمان نه به اور راشي هغه به وسوځي او به راتله هغه به سوځول ختمول به. د دې امت دا خصوصیت دی چې غنیمتونه خوړل دوی لپاره جایز کړی شوي دي. څلورم شفاعت کبرا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړل شوی دی. هیڅ یو نبی به د میدان حشر په سخت حالاتو کې شفاعت نشي کولی. ټول خلق به انبیاء کرام باندې شفاعت لپاره وګرځي، هر یو به عذر پیش کړي. آخري به نبی صلی الله علیه وسلم ته راشي او دوی نه به د شفاعت مطالبه وکړي. دوی به الله رب العالمین نه اجازت وغواړي، شفاعت به شروع شي. مخکینی پیغمبران علیه السلام به خپل خاص قومونو ته راتلل او نبی علیه السلام ټول دنیا انسانانو دپاره راغلی دی، پیریانو ته دارنګې انسانانو ته وبعثت الی الناس کافه. نور احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور بېشماره خصوصیات ذکر شوي دي. په مختلفو موقعو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف خصوصیات هغه بیان شوي دي. لہذا په یو حدیث کې 15 او بلکې 7 او بلکې 3 د دې نه زیات د استعارض نشته. یا خدای چې اول ورته 15 او بیا ورته 2 وحي شوي ده، لہذا حدیثونو کې تعارض نشته. حدیث کې یو څو فواید معلومیږي. اول، زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم پر ټول انبیاء کرامو باندې فضیلت او غوروالی لري او ډیر زیات خصوصیت ورکړی شوی دی چې علماو په هغې باندې مستقل کتابونه لیکي، لکه الخصائص الكبرى د امام سیوطي رحمه الله، یا غایة الصول فی خصائص الرسول صلی الله علیه وسلم دا ابن ملقین رحمه الله، او داسې نور. دا پورتنی حدیث کې صرف 15 ذکر شوي دي. بله مسله دا معلومیږي چې د ځمکې هره برخه د لمونځ کولو قابله ده، سوا د هغه برخو نه چې د هغې نه په حدیثونو کې منع راغلې ده لکه مقبره. د دې بیان به انشاءالله په خپل ځای کې راشي. درېیمه مسله دا ده، فایده، کله چې اوبه نه وي نو انسان دپاره تیمم هغه جایز دی، خو شرط دا ده چې اوبه نه وي، خو لیکن اوبه شته دی، انسان د هغې په استعمال قادر نه دی، نو دا هم د هغه انسان حکم کې دی چې اوبه نه مومي. څلورمه فایده دا ده، پیغمبر فرمایي چې ځمکه زما دپاره د سجدې ځای ګرځولی شوی دی. معلومه شوه چې تیمم د ځمکې په هر مخ باندې جایز دی. برابره خبره ده که خاوره وي، که شګه وي، که کاڼي وي. او په حدیث کې وي وجعلت تربتها لنا طهورا، یا وجعلت تراب لي طهورا. التسویه د خاورې تذکره راغلې ده، نو دا د عام ځمکې یو خاص فرض ذکر شوی دی. د دې دا نه معلومېږي چې ګنې صرف په خاوره تیمم کېږي، په شګه او کاڼو باندې وغیرو باندې نه کېږي، نه ټول باندې کېږي.
د ځمکې په هره برخه باندې خاوره وي، دارنګې مټینه ځمکه وي، شګلنه وي، کارجنه وي، تیمم کول جایز دي، ځکه د ځمکې لفظ ټولو ته شامل دی. په دې حدیث کې د سړي ذکر تقریبا راغلی دی، د ښځې هم دا حکم دی چې دی هم تیمم هر ځای کې کولی شي، هر ځای کې لمونځ کولی شي. د طهورا لفظ دا معلومیږي چې تیمم لکه د اوبو غوندې مثال لري چې غټ اودس یې هم بې ختموي، ځکه چې اودس او تیمم دواړه طهوریت او پاکوالي په صفت کې شریک دي. او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام احمد یو قول دی. امام ائمه ثلاثه فرمایي چې اودس صرف موږ مباح کوونکی دی، بې اودسي ختموونکی نه دی. راجح قول دا دی چې تیمم د اودس بدل دی، د هغې په شان پاکوالی هم پیدا کوي. حدیث شریف کې راځي که نه، ان السعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین. امام احمد، امام ترمذي هغه راوړی اسناد صحیح حدیث دی چې د مسلمان دپاره خاوره ده پاکه ده، اگر که 10 کاله هم اوبه پیدا نه کړي. دې حدیث کې تیمم ته اودس ویلی شوی دی. معلومه شوه چې تیمم هم لکه د اودس غوندې حدث او بې اودسي ختمي او طهارت راولي. درجه د حدیث صحیح حدیث دی، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام احمد، امام دارمی نقل کړی دی. دارنګې بیهقي او دارنګې دارقطني، ابن خزیمه، بیهقي دا ټول ذکر کړی دی. صحیح حدیث دی په اعتبار د سند سره، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین صفات او خصوصیات به ذکر کړی شو. حدیث نمبر 109. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم رواه البخاري في التيمم ومسلم في الحيض وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه رواه البخاري. دی حدیث کې د تیمم کیفیت او طریقه بیانوي. عمار بن یاسر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه سکار پسې ولېږلم، نو زه جنوب شم او اوبه مې پیدا نه کړې، نو زه په خاوره کې داسې ورغړېدلم څنګه چې چارپایه هغه رغړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم، دا قصه مې ورته بیان کړله. نو نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل تا له خو صرف دا کافي وه چې تا په خپلو لاسونو سره داسې کړی وی. بیا نبي صلی الله علیه وسلم خپل دواړه لاسونه هغه ځمکې سره یو ځل ووهل، بیا یې ګس لاس پښې لاس او دواړه ورغوی په پاسنو طرفونو باندې او مخ باندې راښ کړل. بخاري مسلم د الفاظ دي، او د بخاري په یو بل روایت کې داسې دي او خپل دواړه ورغوي په ځمکه ووهل، هغه یې پوکړل او بیا یې دواړه په خپل مخ او ورغو باندې راښ کړل. فتمرغت، تمرغ تقلب ته وایي اوډېدل راوړېدل،
السعید مخ د ځمکې خاوره وي که شګه وي که کاڼي وي او دا د اکثره اللغتو معنا ده یا صرف خاوره الدابة هر هغه زنده سر چې په ځمکه ګرځي بیا غالبا هغه حیوانات دپاره استعمالیږي په کومو باندې سورلی کېدی شي لکه اس خر قچر وغیره ان تقول ای ان تفعل چې ته وکړې دلته قول په معنا د فعل یعنې کولو سره استعمال شوی دی یا حدیث نه یو څو فواید معلومیږي اول حدیث نه معلومه شو چې کله اوبه نه وي نو د هغې په بدل کې تیمم کول جایز دي او په دې باندې لمونځ کول هم لازم دي دویم د حدیث کې طریقه د تیمم ښودل شوې ده هغه داسې چې د نیت کولو او بسم الله ویل نه پس یو ځل به دواړه لاسونه په ځمکه ووهې اول به په مخ راکاږي بیا به د ګس لاس ورغوي د ښي لاس په ورغوي باندې او د ښي لاس ورغوي د ګس لاس په ورغوي باندې راکاږي تر مړونده پورې دریم دا هم جایز ده چې مخکې دواړه مړوندونه مسح کړي او بیا په مخ باندې راکاږي لاسونه یعنې په تیمم کې ترتیب شرط نه دی لکه د بخاري او مسلم د مذکور روایت نه معلومیږي د دې هم زیات واضح الفاظ په روایت د اسماعیلي کې داسې فرمایي چې ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك لیکن بهتره ده چې اول مخ مسح کې او بیا لاسونه چې دا د قرآن سره موافق دی الله تعالی فرمایي فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه د عمر رضی الله عنه دا حدیث کې چې کومه د تیمم طریقه بیان شوې ده دا اصل ده څلورمه فائدہ په تیمم کې یو ضربه ده او مړوند پورې لاسونه مسح کول دي او همدا د امام اسحاق امام احمد د جمهور محدثینو په نزد ټول زیاته صحیح او راجحه طریقه ده او دا طریقه په بخاری او مسلم کې ذکر شوی ده پاتې شو د 2000 بین والا حدیث نو هغه څه ضعیف دي او څه موقوف دي چې هغه د عمر رضی الله عنه د حدیث مقابل نشي کولی دا په تیمم کې د لاسونو د مقدار باره کې چې کوم احادیث راغلي نو حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي په دې کې صرف 2 حدیثونه صحیح دي د دین علاوه نور یا ضعیف دي او یا په مرفوعیت او موقوفیت کې اختلاف دی اول حدیث د ابو جهم دویم حدیث د عمار هر چې حدیث د ابو جهم یا ابو جهم دی نو په دې کې یدین لاسونه مجملا ذکر شوی دي هر چې حدیث د عمار دی نو په صحیحین کې په دې کې د کفین ورغو لفظ راغلی دی او په سنن کې چې د عمار رضی الله عنه په حدیث کې چې د مرفقین څنګهلو یا نصف الذراع نیمه لچو اندازه راغلی ده نو په دې کې خبرې اترې شته د عمار رضی الله عنه د صحیحین والا حدیث په دې وجه هم قوي دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د عمار رضی الله عنه په دې باندې فتوا کړې وه او دا راوی د حدیث په دې مراد باندې د بل چا نه ډېر زیات ښه پوهېږي خاص کر چې کله یو صحابي هغه مجتهد هم وي اگر دا مسله فتح الباری اول جل 580 کې تفصیلا ذکر شوې ده د تیمم پورتنۍ طریقه چې کومه ده عمر رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل قول او فعل دواړو سره وښودله په خاوره کې د عمار ابن یاسر رضی الله عنه د غړېدو وجه دا وه چې ده دا قیاس وکړو لکه څنګه چې په غسل کې ټول بدن توبه رسول ضرور دي نو دغه شان په تیمم کې هم ټول بدن هغه په خاوره کې کږول پکار دي ولې ځکه چې اودس د تیمم بدل دی تیمم چې دی هغه د اودس بدل کې دی او قایم مقام دی او دا عقل تقاضا هم دا ده او دا قیاس ځکه وکړو چې د تیمم آیات اورېدلی وو خو د تیمم طریقه لا ورته معلومه نه وه بیا چې کله ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د تیمم مذکور طریقه وښودله نو هغه ته خپله اجتهادي
خطای معلومه شوه چې ما دا کوم اجتهاد دا کوم قیاس کړو دا غلط او د دې نه پس هغه په صحیح طریقه باندې روان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمار ته د عادي حکم نکو چې خپل موږ واپس راوګرځو. دینه معلومه شوه چې څوک د ناپوهۍ د وجې نه په غیر مشروع طریقه باندې صحیح عبادت وکړي نو د باندې به قضا نه وي. البته په راتلونکي وخت کې به ورته صحیح طریقې تعلیم ورکېدلی شي. په شریعت کې دې لپاره ډېر ګڼ مثالونه شته. اتمه مسله دا معلومیږي اجتهاد کول جایز دي تر دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په صحابه کرامو کې هم اجتهاد موجود و. نهمه مسله دا معلومیږي مجتهد که هر څومره لوی شخص وي بیا هم د دنه اجتهادي غلطي کېدی شي او په دې خطای کې هغه معذور دی بلکې معذور هم دی او اجور هم دی. الله ول اجر وکي. کله چې د صحیح سنت معلوم شي نو بیا اجتهاد پریدي او حدیث باندې عمل شروع کی. او دا قانون دی چې کله ته صحیح حدیث ورشي به خپل اجتهاد پریدي په رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث باندې عمل کې. لسم حدیث معلومه شو چې تیمم د اودس نه په حکم کې بدل دی نه په وصف کې. ځکه چې غسل کې ټول بدن ته او په اوداسه کې د اندامونو ټول اجزا او توبه رسول ضروري دي لیکن په تیمم کې نه د سر مسح شته نه پکې د خپو مسح شته او نه پکې د مخ او لاسونو په مسح کې استيعاب ټول اندامونه راګرول دي. لہذا تیمم په اوداسه قیاس کول او دا ویل چې تیمم د اوداسه نائب دی او په اوداسه کې خلاصونه څنګه پورې مسح کیږي نو ته په تیمم کې هم څنګه پورې مسح کول پکار دی. دا خبره صحیح نه ده. دا قیاس درست نه دی ځکه الله رب العالمین په اوداسه کې د لاسونو سره مرفقین ذکر کړی دي او د تیمم سره نه ذکر کړی بلکې صرف ایدیکم لفظ راغلی دی او د ایدی بیان صحیح حدیث کې په کفین ورغو سره راغلی دی. لہذا په آیات کې په همدغه ورغوي مراد وي چې کوم ذکر شوی دي مرفقین مراد نه دي. څنګه چې په السارق والسارقه فقطعوا ايديهما کې ایدی مجمل دی او دی بیان په سنت کې په ورغو سره راغلی دی نو په آیات کې به د ایدی نه همدا ورغوي مراد وي نه لاسونه تر څنګلو پورې. لکه دا خبره چې امام ترمذي د ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړې ده. بل دا چې کله یاد چې کله مطلق ذکر شي نو مراد نه تر مړوند پورې لاس وي. یو رسمه مسله عملی او تطبیقی تعلیم ډیر مؤثر وي د قولی تعلیم نه. دا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عملی تعلیم ورکو. عمار رضی الله تعالی عنہ ته عملی تعلیم ورکړو چې د سیوکا حدیث معلومه شو که په خاور باندې تیمم ولوي نو په دواړو ورغو کې پوکې کول پکار دي. مثلا خاور وي هغه ډیر وي د سټپ ولور کې او بیا پوکې ولور کې دې لپاره چې په خاور کې تخفیف راشي او د انسان مخ او لاسونه اخر نشي. تیمم د اودس او غسل دواړو لپاره کافي کیږي. د دواړو لپاره مشروع او جائز دی او دا د جمهور امت مذهب دی. بهرحال بعض علماء لکه صحابو کې بعض صحابه کرام لکه عمر رضی الله عنه ابن مسعود رضی الله عنه ابراهیم نخعی دا خلاف کړی دی. خو بعض علماء چې عمر رضی الله تعالی عنه ابن مسعود رضی الله عنه دې خبر نه رجوع کړی دا لکه شرح د امام مسلم کو اول جل مسلم امام نووي شرح چې کومه ده اول جل صفحه 180 کې. بهرحال دا دې ذاتی اجتهاد ځکه چې په آیات او حدیث دواړو کې د جنوب د پاره د تیمم مشروعیت راغلی دی. اسلام الحمدلله اسانه دی شریعت اسانه دی خو د خلکو ځان ته ګران کړی دی. دې الله رب العالمین فرمای وما جعل عليكم في الدين من حرج په تاسو باندې په دین کې هیڅ تنګستیا نه مقرر کړی شوی
اسلام ډیر اسانه دین دی، خو د مسلمانانو د علماو دغه ناپوهه خلکو دا موږ ته سخت کړی دی. دین ډیر اسانه دی الحمدلله. دین کې هر مشکل مسله، هر مهمه مسله بیانه شوې ده، خو موږ د دین نه غافل یو، د دین نه خبر نه یو، د دین په حقیقت نه پوهېږو، نو بیا ځکه اعتراضات هم ډیر کوو. د حدیث درجه صحیح حدیث دی، امام بخاري، امام مسلم، امام ابو داود هغه نقل کړی ده. حديث نمبر يوصل وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني وصححه الأئمة وقفه. حديث کی د تیمم د دویمه طریقې بیان. ابن عمر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تیمم دو ځله په ځمکه باندې لاس وهل دي، یو ځل وهل د مخ دپاره او بل ځل وهل څنګلو پورې د دواړو لاسونو دپاره. دارقطني روایت کړی دی او د حدیثو امامانو د دې موقوفوالی صحیح ګرځولی دی. ضربتون په ځمکه باندې یو ځل لاس وهل. حدیث کې یو څو فواید معلومیږي. اول حدیث ته معلومه شوه چې تیمم دو ضربې دي. اول لاسونه تر څنګلو پورې، لیکن د حدیث مرفوعان ضعیف دی. صحیح خبره دا ده چې د ابن عمر رضی الله عنه خپل قول دی او د عمر رضی الله عنه د مخکني مرفوع حدیث خلاف دی، او موقوف حدیث د مرفوع حدیث په مقابله کې حجت نه وي. دیم هذا د تیمم اصل طریقه هغه دا کومه چې مخکې د عمر رضی الله عنه په حدیث کې ذکر شوله. دریم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیث کې دا نه دی ثابت چې هغوی په تیمم کې دو ضربې والی وي او یا یې تر څنګلو پورې لاسونه مسح کړي وي. د امام احمد رحمه الله، امام بخاري رحمه الله، حافظ ابن حجر رحمه الله، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، علامه ابن قیم رحمه الله، علامه شوکانی، شیخ مبارک فوری، شیخ مراد وغیرہ، شیخ البانی رحمه الله، نور محققین علماء دا قول دی او دا راجح قول دی. حدیث دا عمار بن یاسر کې چې کومه خبره ذکر شوې وه په تفسیر د فتح الباری اول جل 500 نیل الاوتار اول جل 200 څلور زاد المعاد اول جل 192 تحفة الاحوزی اول جل 115 ذکر شوی دی. دا شان په کومو روایتونو کې چې تر تخرګونو پورې لاسونه مسح کول راغلي دي، امام شافعي وغیره فرمایي هغه یا موقوف دی یا منسوخ دی. دارنګې دو ضربې او لاسونه تر منډو پورې مسح کول د دې حدیث د بعضو علماو په نس حسن درجې ته رسېږي. ابن ماجه وغیره کې وایي نو په دې باندې عمل کول صرف جائز قدر دی. راجح طریقه اولنۍ ده کومه چې مخکې ذکر شوه. خلاصه دا چې د تیمم باب کې د عمار رضی الله عنه د صحیحین حدیث اصل دی، په دې باندې د عمل نه کولو هیڅ عذر نشته، لأن العمل لا يكون الا بما صح عن النبي صلی الله علیه وسلم. عمل نه وي مګر په هغه څه چې د نبي صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي. فبلته مسله کې اختلاف اکثر علماء، امام بخاري، امام احمد، امام اسحاق، امام موزعي، عطاء، مكحول، امام شعبي وغيره. الظواهر عام اهل محدثين او دارنګ علي رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، ابن عباس رضی الله عنه، نو صحابه کرامو دا غوی رأی دا ده چې تیمم یو ضربه هغه ده او مروندونو پورې لاسونه مسح کول دي. په دا د هغوی صحیح قول دی. بلکې امام احمد رحمه الله فرمایي د دې نه علاوه بله طریقه زه نه پېژنم چې د تیمم دو ضربې شي یا د دې نه زیات. د امام شافعي، امام مالک، امام حنیفه رحمه الله، ابن عمر، جابر وغیره په نیز تیمم دو ضربې دي او لاسونه تر څنګلو پورې مسح کول دي. که چا په دې دویمه طریقه باندې عمل وکړو نو تیمم خو په صحیح دی، لیکن اصل سنت طریقه ترې پاتې شوله. که دویمه طریقه باندې چې عمل وکړو بالکل تیمم صحیح کېږي،
خو اول طریقه سنت طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت ده. دلته اوس ذهن کې یو سوال راځي چې آیات کریمه کې د لاسونو سره خو مرفقین ذکر شوی دی، یعنې څنګلو پورې قید راغلی دی، او د تیمم هکله باندې هم باید دا قید مراد کړی شي، الى المرافق د سره مراد کړی شي که نه؟ جواب دا چې د حمل په اړه صحیح وایي کله چې حکم یو وایي، او دلته په دواړو ځایونو کې هغه حکمونه جدا جدا دي. دا داسې په آیات کې چې کوم دلته لاسونه وینځل دي او د تیمم په آیات کې مسح کول دي، نو ځکه دلته مطلق په مقید باندې نه حملېږي. په تیمم کې د شریعت مقصد تیسر او آساني راوستل دي. دا وجه ده چې په تیمم کې نه د سر مسح شته او نه د خپو وینځل، او لاسونه تر مروندو پورې مسح کولی شي. درجه د حدیث ضعیف جدا ضعیف حدیث دی، دا یو قدی نقل کړی دی حاکم. دارنګې د حدیث مرفوعاً ضعیف دی، په دې کې علي ابن ظبیان دی، د اکثرو ائمو په نیز دا سخت ضعیف دی. یحیی بن معین ورته خبیث ویلی دی، دروغجن دی، امام بخاري ورته منکر الحدیث وایي، امام نسائی ورته متروک الحدیث ویلی دی، او موقوفا صحیح دی، لیکن اجتهاد لا په دې کې گنجائش شته، چې عمر رضی الله عنه په خپل اجتهاد سره په خاوره کې هغه غړېدلی و، لهذا دا حکما مرفوع نه ګرځي. او د عمر رضی الله عنه د صریح مرفوع حدیث مقابل نشي کولی. او عمر رضی الله عنه چې کوم یو سل نهم نمبر حدیث دی صریح دی په دې مسله کې د تیمم مبارک کې. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته صحیح دین را نصیب کړي، رب العالمین دې موږ تاسو د حدیثو په مقصد باندې صحیح پوهې کړي، او رب العالمین دې موږ تاسو ته هغه دین هغه نصیب کړي چې کوم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی، او د الله پیغمبر خپل ژوندۍ تېره کړې ده، او صحابو په هغې باندې عمل کړی دی. منګه د رب العالمین په طرف نه په دې مکلف یو چې دغه پیغمبر خبره ومنو، او دغه پیغمبر نه کومه طریقه نقل ده همغه طریقه باندې عمل وکړو. د یو عالم رایې پسې تلل، د یو مذهب لارې پسې تلل، د یو چا لارې پسې تلل، دې باندې موږ مکلف نه یو. موږ په دې مکلف یو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحیح حدیث راورسېږي، بس هغه به موږ منو. هغه که زموږ د عقل خلاف وي که خلاف نه وي، بس د قرآن او سنت چې کوم مسله وي هغه به موږ منو، په هغې باندې موږ عمل کوو. باب دې د ایمان د امورو کارونو بیان کی. ابو هريره رضی الله عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ایمان څه د پاسه شپېته څانګې لري، او حیا هم د ایمان د څانګو نه یوه څانګه ده. د حدیث کې دا مسله بیانېږي چې حیا په خصوصیت سره د یو صفت دی چې په انسان کې کله حیا راشي نو انسان کې اخلاقیات برابر شي. حیا یو اوچت مقام دی، اوچته مرتبه لري. دا خصلت دی چې انسان د ډېرو جرائمو نه بچ کوي. حیا داسې یو صفت دی چې انسان د ګناهونو نه، انسان د غلطو اعمالو نه، انسان د غیبت نه، انسان د حسد نه هغه بچ کوي. دې وجې نه د ټولو نه لوی بې حیا انسان دی هغه انسان دی چې هغه د ګناه کولو وخت کې الله نه شرمېږي. دارنګې دا وجه ده چې د ایمان او حیا په منځ کې ډېر اوچته هغه رتبه ده، د دې دواړو منځ کې اوچت تړون دی. مؤمن مسلمان کې باید حیا راشي. الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان یو شعبه ده. حیا عن الله، د الله نه حیا کول. حیا عن الارض، د ځمکې نه حیا کول. حیا عن الملائکه، د ملائکو نه حیا کول. حیا د ملائکو نه دا ده چې ملائک تاسو دي کرامن کاتبین دي، لیکل کوي، ستاسو ټول اعمال لیکي. انسان باید الله نه ویریږي. حیا د مخلوق نه کوي، د مخلوق په مخ کې خلق لا نه کوي، د مخلوق په مخ کې خلق زنا نه کوي. محترم دي باید انسان د حیا نه ځان کې حیا راولي. د غلا نه باید سړی ځان وساتي، د حرام نه ځان وساتي، د دروغ نه باید سړی ځان وساتي، د غیبت نه باید سړی ځان وساتي. حیا داسې یو صفت دی چې کوم مؤمن کې حیا صفت راغی د انسان بر ډېر ګناهونه په دې وجه باندې بند شي.
غلا نکوم ولی الله ته ګوري، غیبت نکوم ولی الله ته ګوري. ملائک د ازما غیبت لګي د الله نه حیا کول. عزتمندو حیا داسې یو صفت دی، دې وجه نه حیا د ایمان یو څانګه ده. کوم انسان کې چې حیا نه وي د انسان کې د ایمان یوه شعبه نشته، ځان کې حیا پیدا کول غواړي. حیا داسې یو صفت دی چې انسان جنت ته رسي. حیا داسې یو خصلت دی چې انسان رب العالمین ته نږدې کېږي. حیا داسې یو خو دی چې انسان باندې د رب العالمین ډېر د رحمتونو دروازې کولاویږي. کله چې انسان کې حیا راشي د انسان سترګې به صحیح استعمالېږي، د انسان خوله به صحیح استعمالېږي، د انسان غوږونه به صحیح استعمالېږي، د انسان لاسونه به صحیح استعمالېږي، د انسان خپې به صحیح استعمالېږي. الله رب العالمین دې موږ تاسو کې حقیقي حیا راولي. رب العالمین دې موږ تاسو د صحیح حیا خاوندان جوړ کړي.